بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو جون په پاکستان کې د بجټ میاشت بلل شي. دوه درې زموږ کې بجټ پیش شوی دی. پاکستان معاشي او اقتصادي ستونزې چې کومې د بجټ چې کومې مسلې دي نو په حقیقت کې اول په دې باندې ځان دنه پوهه کول غواړي. د پاکستان ریونیو سورسز چې دي د آمدن غټې ذرایع دي نه اساسي. نو په دې ویډیو کې موږ دغه ګورئ ریونیو سورسز چې په دې دا غټ د دې چې دوه کوم سورسز دي هغه ټیکسي او نان ټیکس ریونیو. نو دا په پاکستان کې داسې ده چې په پاکستان کې ټیکس تقریبا 3 سیره او یو نان ټیکس ریونیو ده. دا نان ټیکس ریونیو د کوم ځای نه راځي؟ دا د دې نه پس خبره کوم خو اول دا چې دا ټیکس چې کوم دی د دې دوه غټ قسمونه دي. یو د ډایرکټ ټیکس او یو د انډایرکټ ټیکس. ډایرکټ ټیکس چې دی دا په خلکو باندې لګي، په کمپنو باندې لګي، په آمدن باندې لګي. لکه د مثال په توګه یو سړی یو وخت تنخواه اخلي، لاک روپۍ تنخواه ده، 4 لکه تنخواه ده. نو چې څومره د تنخواه ده د دې په تنخواه په حساب باندې په باندې انکم ټیکس لګي. او دا شان یو کمپنی ده او هغه بزنس کوي، پروډکټ جوړوي لکه فیکټری ده او هغه چې د کال څومره آمدن د هغې پاتې شو، پروفیټ یې څومره راغی، په هغه پروفیټ باندې به حکومت له د هغې تناسب کې ټیکس ورکوي. نو دا په آمدن باندې دی. دا یو چې د انډایرکټ ټیکس دا په خلکو باندې نه دی، په کمپنو باندې نه دی، په آمدن باندې نه دی، دا په سیزونو باندې دی، په ګوډز باندې دی. نو کوم سیزونه چې په دوکان کې خرڅېږي او موږ هغه اخلو. نو موږ یو مقرره لکه پاکستان کې 17% یا 18% سیل ټیکس دی. نو موږ په هغې باندې هغه ورکوو او سرکار خزانې ته ځي. نو د پاکستان او د ترکیې او ملکونو په ټیکس کې هم فرق دی. او دلته دا خبره هم الټه ده. څنګه؟ هلته کې ډایرکټ ټیکسز سیوا دي. په پاکستان کې هغې ګورئ 51% چې کوم دی انډایرکټ دي او ډایرکټ چې کوم دی هغې نه کم دي. نو چې ډایرکټ سیوا وي نو دا ښایي. څنګه ښایي ګورئ؟ دا خو په خلکو باندې دي که نه، په کومو خلکو؟ کوم خلک چې پیسې ګټي. نو چې کوم خلک پیسې ګټي نو پکار ده چې حکومت ته ټیکس ورکړي که نه. د هغې مقابله کې دا چې دي دا په څیزونو باندې دي. او په څیزونو باندې چې څومره زیات ټیکس وي نو دومره به هغه څیزونه ګراني. نو د دې د وجې نه څیزونه ګرانېږي. چا ته ګرانېږي؟ پبلک ته ګرانېږي، عامو خلکو ته ګرانېږي، عوامو ته ګرانېږي او غریبانان د دې نه زیات متاثره کېږي. ځکه چې د هغې خو آلریډي قوتي خرید چې دی پرچیزنګ پاور نه کم وي. او چې ته پرې الټا چې کوم دی نه ټیکس ډېر ولګي. نو ګورئ په ټول پاکستان کې لکه 17% دی، 18% نه سیل ټیکس دی، جي ایس ټي ده. نو د مالدار دپاره هم 17 او 18% دی او د غریب دپاره هم 17 18% دی. نو دا لکه اوس دې ځای کې بلکل هغه ناروا دي. اوس ډایرکټ ټیکسز او انډایرکټ ټیکسز چې کوم دي کم دي نه هغه وګورئ دا دي. په پاکستان کې چې کوم غټ ټیکس او اقسام دي نه هغه دا دي. جي ایس ټي. نو اوس دا موږ چې کومه خبره وکړه جي ایس ټي چې سیل ټیکس کوم دی نه وګورئ په دې کې د ټول همسایوالۍ 40% دی. او انکم ټیکس چې کوم دی نه دا 38% دی. او انکم ټیکس کې هم ځان باندې پوهه کوي. په پاکستان کې ګورئ اګریکلچر لینډ چې دی او چې چا دلته په پاکستان کې داسې خلک شته چې د هغوی په زرګونو ګناله نه په زرګونو ایکړه ځمکه ده، په لکونو ګناله ځمکه ده. زموږ څو کلي چې یو ځای کې دا یو خاندان ځمکه وي لکه د جنګیرترین ځمکه وایي 45,000 ایکړ ده. 45,000 ایکړ کې تاسو خپله سوچ وکړئ چې څومره پیداوار به کېږي. نو په هغه پیداوار باندې ټیکس نشته. پاکستان کې اګریکلچر ټیکس سره شته نه. نو دا اوس لکه دا دومره په اربونو روپۍ څوک ګټي نو په هغه باندې ټیکس نشته. او د نادره د یو سروې مطابق په پاکستان کې وایي 35 لکه یعنې 35 لکه فیملیز داسې دي چې هغوی د یو نه زیات بینک اکاونټ دی، د هغوی د یو نه زیات فارن ټریپ کوي په کال کې، او د هغوی کره د یو نه زیات ګاډي ولاړ دی. او دغه خلک چې دي په دوی باندې انکم ټیکس نشته. نو د پاکستان په انکم ټیکس کې مساله ده. دا په سرکاري ملازمینو نه خو انکم ټیکس اخلي خو نور خیر خیریت دی. کسټم ډیوټي چې کوم دی دا هغه ته وایي چې د بهر نه امپورټ راځي، امپورټس او په هغې باندې په بندرګاه باندې سی پورټ باندې او ایرپورټ باندې کوم ټیکس ادا کېږي هغې ته کسټم ډیوټي وایي. دا به دې 13% ده. او پټرولیم لیوي چې اوس په پاکستان کې پټرول په لیټر سره خرڅېږي نه هر لیټر باندې یو حکومت خزانې ته 50 روپۍ ځي. نو دا 50 روپۍ چې کومې ځي د پټرولیم لیوي وایي. او دا په کال کې تقریبا 9% د دې ټوټل جوړېږي. نو دا یې کوم نه عامل ټایپس دي. دې ځای کې دا یوه خبره چې زموږ نه پاتې شوه چې د ریونیو کوم غټ سورسز دي نو هغې کې دویم چې کوم دی نان ټیکس ریونیو. نان ټیکس ریونیو په پاکستان کې دې کال نه 25% ده، یعنې 4 حصه ده. اوس دا 4 حصه نان ټیکس ریونیو چې دی نه دا به کوم ځای نه راځي. نو ګورئ د پاکستان هم سرکاري بینکونه دي، سرکاري کمپنۍ دي، سرکاري کارخانې دي. نه هغه هم خپل کار کوي، بزنس کوي که نه. د هغې نه چې حکومت ته کوم آمدن راځي نه نان ټیکس ریونیو ده. لکه د مثال په طور باندې څومره بجلیګري دي د پاکستان د واپډا چې دا د هغې بجلیګري پاکستان چې کوم دی نه ګیس چې خرڅوي. نو پي ایس او نیشنل بینک سرکاري دی. نیشنل بینک چې کوم قرضې اخیستی شي په هغې باندې چې نیشنل بینک ته واپس کوم سود میلاویږي. نو اوس دکه چې د سرکار کوم د آمدن ذرایع دي
او د ټیکس نه علاوه دي نه نان ټیکس ریونیو وي دا تقریبا 4 مې سره اوس دې ځکه چې ایډز پاکستان ته کوم ملوي نو موږ تاسو ټول ته پته راځي پاکستان وي اکثر ایډ باندې چلیږي کنه او د پاکستان د بد مرغه د امریکای امدادونو د پاکستان د خپل خون خراب کړي دي او دا غي مدد دي او تر اوسه پورې کوم نه د ټریډ په ځای باندې په ایډ باندې خپل معیشت چلی نو په ایډ چې کله معیشت چلیږي نه او بیا هغه ټیم درانه شي کله چې بار نه بیا ایډ نه ملويږي نو اوس هم پاکستان تر بار نه ایډ ملويږي د دوست ملکونو ورته ملويږي د کشن فاینانشل کمپنیز چې کوم دي هغه ورته ملويږي خو هغه ډیر کم دي او هغه دومره لوی د 30 کروڑ خلکو د ملک د چلولو لپاره انډیای کم دی او اوس خلاص وخت نور کمیږي نه لهدا کدا اوس کلیر نه راځي کال به پاکستان ته څومره ایډ ملوي شي کچې دا ډیر زیات ایډ ملوي $1 ارب یا راغلی زیات نه $4 ارب امید دې سره کډیرا زده کړم تاسو ته دې ویډیو نه کړی بل ویډیو کې بعد پاکستان کې چې دا بجټ اوس ته رمضان راځي بیا دا بجټ چې راکې پیسې راغونډي شي د لګي اپلای کې اوبه بل ویډیو کې ډیسکس کوو الله پاک